واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام وخت مو بخیر. د افغانستان د سیمې همکارۍ ابتکار غونډه چې په کابل کې جوړه شوې وه د 11 هیوادونو ځانګړو استازو او سفیرانو پکې ګډون کړی و. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له دې غونډې وروسته ویلي چې په دې غونډه کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ترکیې، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، هندوستان او اندونیزیا استازو برخه اخیستې وه. د سرپرست حکومت د چارواکو په خبره له دې غونډې څخه موخه دا وه چې په سیمه کې یو له بل سره همکاري رامنځته شي او د سیمې پر ګډو ګټو او تهدیدونو خبرې اترې وشي. د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیايي پروګرام رئیس سره پر ځینو پروژو له هغې ډلې د اوبو د سرچینو پر طرحې د معیشت او ځنګلونو د رامنځته کولو پروژې پر چټکتیا او کوچنیو پروژو د غیر دولتي بنسټونو د لاسرسي په پار د ځینو کوچنیو مرستو د پروګرامونو پر فعالولو خبرې اترې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه پر چاودېدونکو توکو تر ټولو ډیر ککړ هیواد دی. یونیسف ویلي په 2024 کال کې به 3 میلیونه او 600 زره افغان ماشومان او ټولنو غړو ته د چاودېدونکو توکو په اړه پوهاوی ورکوي چې زده کړې څنګه له جګړې د پاتې شویو چاودېدونکو توکو څخه ځانونه وژغوري. د قانون او پتریم وزارت د آزاد داوطلبۍ له لارې د آمو سیند نفتي حوزې د 80 زره ټنه نفتو د پلور خبر ورکوي. د قانون او پتریم وزارت ویاند همایون افغان وایي دغه اندازه تیل چې ټولیز ارزښت یې 15.5 میلیونه ډالره کیږي د پروسس په موخه په یوه کورني شرکت پلورل شوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د هیواد په امون نفتي حوزه کې د نفتو د استخراج 18 کړۍ څاګانو څخه په ورځ کې 1100 ټنه نفت استخراجېږي. د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې په نوبتي ناسته کې د نباتي غوړیو طرحه په پرنسب کې تایید او د کرنې او بولګولو مالدارۍ وزارت استازو ته دنده سپارل شوې چې دغه طرحه د اوبو او انرژۍ او صنعت او سوداګرۍ له وزارتونو سره شریکه کړي. بلخوا د غزني د اطلاعات او کلتور رئیس ویلي چې په روان مریض کال کې شاوخوا 300 ګرځندویان د غزني د تاریخي ځایونو د لیدلو لپاره دغه ولایت ته ورغلي دي. د نوموړي په خبره دغه ولایت ته د دومره ګرځندویانو ورتګ بېساری دی. هغه زیاتوي چې د یادو ګرځندویانو ډیری هغه د جرمني، فرانسې، ایټالیا، روسیې او ایران هیوادونو وو او ځینې یوازې او ځینې هم له کورنیو سره دغه ولایت ته ورغلي دي. او له هیواد څخه بهر دا چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په داسې حال کې چې عمومي انتخاباتو ته یوه اونۍ پاتې ده په 10 کالونو بند محکوم شوي دي. عمران خان او قریشي د هغه محرمو اسنادو په افشا کولو تورن دي چې پکې امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی وو چې عمران خان له واک څخه لرې کړي. د واک تلویزیون درنو لیدونکو دا ودونه مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.